بیا هم ښه راغلاست. په نن کلاس کې موږ تاسو پایتون اساینمنت اپریټرز کار وکړو. مخکې موږ تاسو د پایتون پر اپریټرز خبرې وکړې. په اساینمنت اپریټرز او کمپریزن اپریټرز به په دې کلاس کې خبرې وکړو. Python assignment operators are used to assign value to variables. Assignment operator موږ خپله د دې لپاره کاروو ترڅو یو وریبل ته والیو اساین کړو یا والیو کې سټور کړو، نو موږ تاسې اساینمنت اپریټرز کاروو. که موږ تاسې وګورو چې دغه اساینمنت اپریټرز موږ تاسې لرو، اساین پلس اساین دی، ماینس اساین دی، ملټیپلیکیشن یا ضرب اساینمنت دی، تقسیم اساینمنت دی، ماډیلو یا ریمایندر یا باقی مانده اساینمنت دی، توان اساینمنت دی، او بل ډیویژن اساینمنت اپریټرز دی. دا اساینمنت اپریټر دی چې موږ تاسې په دغه باندې یا یو وریبلز ته والیو اساین کولی شو. نو راځو موږ تاسې یو وریبل دا خو زه ولیکم نم ته ور اساین کوم لس، چې دا زما ستا لپاره یو نمبر دغه نم چې شو دا ستاسې لپاره یو وریبل شو، او دا لس ما ورته اساین کړه، دا د دې نمبر والیو شو چې دې ته وایي اساینمنت اپریټر. یعنې که موږ تاسې اساین کوو احمد، دا د اساینمنت اپریټرو کار شو. اوس موږ تاسې دلته پلس اساینمنت اپریټر، ماینس اساینمنت اپریټر دا لرو. د دې طریقه څنګه ده او څنګه موږ کارولی شو؟ دا د شارټ کټ دی. د څه شي شارټ کټ دی؟ زه وایم نم1، زه غواړم دغه نم1 سره یو 15 عدد نور هم جمع کړم، نو وایم نم مساوي که په نم خپله نم چې قیمت یې اوس لس دی پلس 5. اوس زه پرنټ کړم او دغه سټیټمنټ کاپي کړم او بیا دلته پرنټ کړم. چیرې زه دا پروګرام رن کړم، موږ ګورو چې په اول کې دغه نم چې و دا وریبلز والیو لس وه، خو وروسته د وریبلز والیو 15 شوه. اوس د دغه شارټ کټ شکل موږ څنګه کارولی شو؟ نو موږ تاسې لیکو نم پلس اساین 5. دا د دغه نمبر شارټ کټ، د دغه سټیټمنټ شارټ کټ همدغه شکل دی چې بیرته یې جواب یو شی راځي. زه به دا کمنټ کړم او رانبې کړم، بیرته هم 15 بیرته جواب راغلی چې دا د دغه شارټ کټ دی. اوس له هغه وروسته بیا هم زه وایم مساوي که ور اساین کړه نم ماینس 5. دا لاین به هم کمنټ کړم. که زه چیرې دا رن کړم نو د دغه نم قیمت دوهم نم قیمت به موږ ته 15 شي، ځکه مخکې لس و 15 ما ځینې منفي کړه، بیا مې بیرته نمبر دغه وریبل ته ور اساین کړه. د دغه شارټ کټ څنګه کارولی شو؟ نم ماینس از اکول ټو 5، یعنې له نمبر څخه 15 ماینس کړه یا یې منفي کړه او له هغه وروسته بیرته کوم والیو چې پاتې شو قیمت لس راغلی هغه بیرته دا نمبر وریبل ته ور اساین کړه. دا لاین به کمنټ کړو، بیرته به هم د دې قیمت 15 شي. که وګورو قیمت یې 15 دی. بیا هم دا کمنټ کوم. له هغه وروسته بیا راځم نم مساوي که په ضرب 2. که چیرې دا رن کړم نو د دغه نمبر دوهم نمبر قیمت به 20 وي، ځکه چې زه به درته ولیکم 20 دې قیمت 20 راځي. او د دې شارټ کټ شکل چې موږ تاسې کاروو نو نم سټیریک بیا اساینمنت اپریټرز 2. زه به دا لاین هم کمنټ کړم. اوس کې زه رن کړم بیرته هم قیمت تغیر نه کوي، هغه 20 قیمت په لاس راځي. تقسیم مساوي څنګه کارولی شو؟ بیا هم وایم نم کم وریبل چې دی دا مساوي که بیرته دا نمبر تقسیم که پر 2 باندې. کله چې موږ تاسې نمبر پر 2 وویشو نو نمبر قیمت که وګورو دلته لس دی، دا چې پر 2 وویشو نو 15 ورسېږي، د دې قیمت به شي 15.0. 15 یې قیمت شو، خو د دغه شارټ کټ شکل نم ایکول مساوي که اوس د دا رن کو بیرته هم هغه قیمت په لاس راکوي. شپږم ډول ماډیلو ده. ماډیلو څه کار کوي؟ ماډیلو یعنې باقي مانده. زه وایم نم موډي 2. که چیرې موږ تاسې وګورو نم مساوي که په نم موډي 2 سره، که چیرې وګورو لس که موږ تاسې پر 2 وویشو باقي مانده هېڅ نه پاتې کېږي، نو د دې جواب 0 راځي. ګوره هېڅ باقي مانده نه پاتې کېږي. که چیرې زه دا پر 3 وویشم نو موږ ته یو باقي مانده پاتې کېږي. نو د دغه شارټ کټ شکل تقسیم مساوي 3 چې دا یې شارټ کټ شکل دی. زه به بیا رن کړم پروګرام، نو هغه دی 3 په بخښنې سره. وګورو بیرته هم جواب یو دی، یعنې د دې موډ ما ونیو، یعنې ریمایندر مې پیدا کړي، باقي مانده هم پیدا کړه.
له هغه وروسته موږ تاسې یو بل اپریټرز د توان اپریټرز څلور زوم لس مربع څو راځي نو زه وایم نام مساوي که په نام دوه که چیرې دا پروګرام زه رن کړم نو جواب به سل وي ځکه د لسو مربع چې دا هغه سل کېږي له هغه وروسته د دې شارټ کټ شکل که موږ ولیکو ډبل سټیریک مساوي 2 نو بیرته به هم جواب سیم وي یعنی یو شی به وي که وګورو جواب هم بیرته شل وي بیا له هغه وروسته پلور ډیویژن چې موږ تاسې وویل هغه ډیسیمل برخه یا اشاري برخه یې غورځوي یوازې انټیجر برخه موږ ته راکوي نو د پلور ډیویژن لپاره که چیرې زه دغه نم مساوي کړمه پر نم پلور ډیویژن یې ونیسو و درو ته که چیرې زه دا پروګرام رن کړمه که وګورو 3 جواب راغی نو د دغه شارټ کټ شکل موږ تاسې څنګه کارولی شو نم پلور ډیویژن از اکول ټو 3 بیرته به هم 3 جواب موږ ته راکړي چې دا و زموږ ستاسې لپاره اساینمنټ اپریټر چې شارټ کټ او لانګ شکلونه یې دواړه وو له هغه وروسته موږ تاسې راځو پایتان کمپریزن اپریټرز وایو خپله پایتان کمپریزن اپریټرز دي چې شي وایي کمپریزن اپریټرز ار یوز ټو کمپیر ټو والیوز چې دا ډېره مهمه ده موږ بیخي ډېرې په پروګرامینګ کې استعمالوو کوم وخت چې موږ غواړو دوې والیوګانې یو له بل سره پرتله کړو نو بیا موږ کمپریزن اپریټرز کاروو یعنې د پرتله کولو لپاره د والیوګانو یو بل سره کتلو دپاره چې موږ تاسې شپږ کمپریزن اپریټرز لرو ایکول یعنې مساوي چې اکزیکټلی مساوي وي یعنې لس له لسو سره مساوي دي یعنې لس له لسو سره ناټ مساوي یعنې د ناټ علامه چې دا ندایه ده دا ناټ دی چې دا خپل یو لاجیکل یونري اپریټرز هم دی ناټ دا خپل باینري اپریټرز دی یعنې ناټ ایکول چې مساوي نه وي که چیرې دوې والیوګانې موږ تاسې کمپیر کوو او دا نه وي مساوي جواب یې ترو دی او که مساوي وي جواب یې فالس دی بیا ګریډر دین یعنې غټ که چیرې مثال ا غټه وه تر بي لیس دین که چیرې ا کوچنۍ وه تر بي ګریډر دین آر ایکول یعنې که غټ او مساوي دواړه وه نو زموږ ستاسې شرط صحیح دی جواب یې ترو وي او که لیس دین آر ایکول یعنې که کوچنۍ او مساوي دواړه وه جواب یې غلط دی اوس راځو زه لیکمه پرنټ equal to لس د دې جواب که موږ تاسې وګورو د دې جواب به ټرو وي نو که چیرې دا پروګرام موږ رن کړو لس او لس سره مساوي دي د دې جواب ټرو دی او لس له شپږ سره مساوي نه دي دا هم ټرو دی او لس غټ دی له پنځو څخه دا هم ټرو دی او لس کوچني دی له پنځو څخه دا فال دی ځکه نه دی کوچني او لس غټ او مساوي دی له پنځو څخه دا هم ټرو راځي ځکه لس غټ دی له پنځو څخه خو مساوي نه دي ځکه که دلته یو شرط صحیح سي هم جواب یې صحیح راځي او لس کوچني او مساوي دي له پنځو څخه دواړه شرطونه غلط سوه نو جواب یې فالس دی او لس غټ او مساوي دي له لسو سره دلته نو یو شرط صحیح سو چې مساوي دي نو جواب یې ټرو راځي که چیرې دا پروګرام رن کړمه که وګورو اول جواب ټرو دوهم هم ټرو دریم هم ټرو او څلورم که وګورو فالس دی پنځم ټرو دی او شپږم هم فالس دی او اووم هم ټرو دی چې دا و کمپریزن اپریټرز د هغه وروسته موږ تاسې دلته دوه وریبلونه لرو چې ا او بي ده د ا قیمت یا والیو شل موږ ور اساین کړې ده او بي ته مو والیو لس اساین کړې ده نو کمپریزن اپریټرز ایکول ټو ناټ ایکول ټو ګریټر دین لیس دین ګریټر دین آر ایکول ټو او لیس دین آر ایکول ټو دغه شپږ کمپریزن اپریټرز موږ تاسې لرو که وګورو پرنټ curly braces دا د equal to operators دی بیا curly braces دی او موږ تاسې string دی او دلته موږ فارمټ فنکشن د دې لپاره کارولي چې د a قیمت په دغه curly braces کې پرنټ کیږي او د b قیمت چې دی هغه په دغه curly braces کې پرنټ کیږي او دا موږ تاسې هغه کنډیشن دی که چیرې دا پروګرام موږ رن کړو نو دا equal to دی دا not equal to دی نو موږ تاسې به راسو دا پروګرام به رن کړو چې less equal to 10 is false ځکه دا غلط دی چې لس او شل مساوي نه دي لس او شل سره مساوي نه دي دا ټرو دی ځکه رښتیا هم مساوي نه دي شل غټ دی له لسو څخه دا هم ټرو دی ځکه شل غټ دی له لسو څخه شل کوچني دی له لسو څخه دا فالس دی ځکه چې شل لسو غټ دی کوچني نه دي او شل غټ او مساوي دی له لسو څخه دا صحیح دی ځکه شل غټ دی خو مساوي نه دي یعنې یو شرط که صحیح سي هم موږ ته ټرو راکوي دغه کنډیشن څیړي
او شل کوچنی او مساوي دي له لسو څخه is false ځکه نه مساوي دي او نه هم کوچني دي چې دا اوس موږ تاسې comparison operator چې موږ تاسې دا اکثره وخت په if or else statementونو کې هم کارولی شو مثال num1 num is equal to 10 or num1 is equal to f که چیرې num غټ شو له num1 څخه ته print که بیا هم curly braces is greater dot format function کاروو هغه ته موږ تاسې پاسوو num او num2 num ور پاسوو له هغه وروسته موږ تاسې بیا هم راځو په else شرط کې په else کې ورته وایو print is greater dot format num1 که چیرې دا پروګرام زه رن کړم که چیرې دا شرط صحیح سي دغه سټیټمنټ به اکزیکیوټ سي او که هغه شرط غلط سي نو دا ایلز کوم بلاک چې دی دا به موږ تاسو ته رن سي که وګورو 12 is greater مطلب دغه کوم د ایلز بلاک و دغه موږ ته رن سو ځکه num1 چې دی هغه 10 دی او num1 چې دی هغه 12 دی او num چې دی هغه 10 دی نو ځکه موږ ته 12 is greater زه به دا اوس شل کړم نو دغه سټیټمنټ به موږ ته رانسي 20 is greater که وګورو 20 is greater چې دا و comparison operators